دا عمل چې دی دا نن عمل ډېر بهترین عمل دی. ټول خویندې دا واورئ، په دې باندې عمل وکړئ. خپل د محبوب زړه او دماغ دا په خپل قبضه کې راوستل. قبضه کې دا مطلب دا دی چې ته ورته څه وایې چې هغه ستا خبره مني. اکثر شکایت هم د دې خبرې چې زما چې څوک وخت دی هغه زما خبره نه مني. نو دوه درې طریقې راته ښیم. اولنۍ طریقه خو دا ده که ستا یو کس خوښي، د هغې دپاره ډېر اسان عمل دی. ما دپاره هم راته ضرورت نشته، په خوله باندې پکې وینا ضرورت نشته. خپل تصویر او د هغه تصویر دا راواخله، یو د شاتو ډبې راواله، په شاتو ډبې کې دواړه تصویران واچوه، سر پې بند کړه او کېده یو طرف ته. انشاءالله العزیز دواړو په منځ کې به ډېر خوږوالی، مینه، محبت پیدا شي. دویم عمل چې دی که ته وایې چې یاره ما څه ټوله دنیا مینه محبت وکړي او زما چې کوم یو سړی خوښ دی، کوم کسان چې زما خوښ دی هغه ما پسې شاته راځي، او که څوک دې نه وي خوښ هغه به هم در پسې شاته راځي. یعنې ټوله دنیا تا سره محبت کوي، ستا خبرې په خلکو باندې ښې لګي، دفتر کې ستا عزت دی، ته د عزت قابل جوړ شي. بعضې وخت کې خلک ډېر ښایسته خبرې هم کوي خو د هغه په چهره کې د هغې په خبرو کې اثر نه وي. د هغې دپاره دا ډېر بهترین عمل دی. انشاءالله العزیز دا چې تاسو کوئ نو ستاسو خبرې به د خلکو خوښي وي. وایي چې یاره زه فلانکي سره ناست وی، فلانکي سره ما خبرې کړې وې، فلانکي سره زما مینه محبت وې، ما سره دا سړی خبرې ولې نه کوي. دفتر کې چې کوم دی خلک ترقي برته چې مثال لکه ته اوس یو ځای کې ته د خلکو خوښ یې، ته به د خپل افسر هم خوښ یې، نو تا ته به ترقي هم میلاوېږي، نو عزت به هم ته میلاوېږي. نو د هغې دپاره ډېر اسان عمل دی، بلکل هر سړی کولی شي. د جمعې په ورځ کوشش کوئ داسې نه چې یو جمعه، هره جمعه شپېته ځل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او شپږ سوه ځل یا نورو، د الله رب العزت یو نوم دی، صفتي نوم د هغه یا نورو. دا چې تاسو وایې انشاءالله العزیز چې که ته تور وې، که ته سپین وې، که ستا خبرې ښې وې که بدې وې، الله رب العزت به ستا په دې مخ کې یو خپل نور واچوي. ته چې کوم ځای ته ورځئ، بعضې وخت کې تاسو وګورئ یو ډېر بدرنګه سړی وي خو د هغه په چهره کې به یو خپل نورانیت، یو اثر به وي، یو بعضې عالم به وي، خلک به ویل که دا خو ډېر ښایسته سړی دی، حالانکه به دومره ښایسته نه وي خو الله رب العزت په هغې کې اثر اچولی. نو د جمعې په ورځ هره جمعه شپېته ځل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او شپږ سوه ځل یا نورو دا وایې. انشاءالله العزیز خلک به ستاسو ډېر زیات متاثر وي، که ته تور وي، که ته سپین وي، که ته ګوډ وي، که ته بدرنګه وي، که هر څنګه وي، ستا فن به د خلکو خوښي، ستا خبرې به د خوښي خلکو خوښي. انشاءالله په دې باندې عمل وکړئ، بهترین نتایج به تاسو ته میلاو شي.